السلام علیکم ستړي مشه ملګرو جوړ تکړه په مدینه منوره کې او د افغانانو سره دغه ځوان مې چې څنګ کې ناست دی د ده سره غواړم دوه خبرې وکړم نو حوصله را سره وکړئ نوم دې راته ووایه. نوم یې سالم احمد قرار. سالم احمد قرار. او په مدینه کې د څومره وخت تېر شو؟ مدینه کې تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې دلته مدینه منوره کې اوسم. نور زیات وخت مې په حایل کې تېر کړی. نه په دا سعودي کې د څومره وخت تېر شو؟ سعودي کې 14 کاله. 14 کاله. مخکې ما د یو ځوان سره خبرې کولې د سعودي د مسافرۍ نه شکایت وکړ وایي لرې یو پردي وطن کې یو دلته د کفیل په نوم یو څوک ده چې د قانون نه بهر یو ډول کارونه کوي. هغه دا معنی چې پیسې درنه اخلي او کیسه معلومه نه ده چې چی شي پیسې دي او ویزا حتی د ویزې پیسې موږ وایي خپله ورکوو. معنا دا چې دغه مشکلات د بیان کړل. ستا هم دا مشکلات شته؟ بالکل همدا مشکلات زما هم شته. ما تقریبا په دې 14 کالو کې دا څلورم کفیل ده چې تنزل مې واړوم. تیر کفیل مې سړی هم ښه سړی خو اقامه په 14,000 نوي کېده. یو کال اقامه 14,000 ریاله. خو دا خو د کفیل ته باتمن په زړه کې ډېر په غوسه یې. خو دا راته ووایه چې په مجموع کې دا نور عرب څنګه دي؟ د دوی وضعیت څنګه دی تاسو سره؟ عرب عادي خلک خلکو پورې پار کې لکه اکثریت ډېر ښه خلک دي. تقریبا 95% عربو کې ښه خلک دي. ما ته چا ویلي وایي د دوی یو مشکل دا ده چې دوی ځان مهم بولي له تا نه. د هغه فکر کوي چې زه د دې وطن اصلي سړی یم، ته عجم یې، زه عرب یم. دا خبره تا احساس کړې؟ دغه بالکل دغه خو خبره سل په سل شته. دغه خو لکه ټولو دولتو کې خاص په دې دولت کې په ایرپورټ کې چې راځم اول تا څنګ تکي د دوی خپل خلک حکومت ترجیح ورکوي. هغه په ټولو ملکو کې خو به نه وي خو ما هم ډېره مسافري کړې ده. ډېر ملکونه مې لیدلي دي. په ډېرو ملکو کې داسې نه ده چې خاص ایم چې په ټولو کې عرب دغه سعودي عرب هم دغسې ده چې خپل خلکو ته داسې پټ په زړه کې بد در لګېږي زور در کوي که نه که پروا نه لري په کیسه کې نه. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره به هم د خلکو احترام کوي چې هغه ویلي چې دې خلکو هغه ته د حج او عمرې نه نو رسول صلی الله علیه وسلم خو دا هم ویلي دي چې وا عربانو وزما قومه عرب او عجم نشته په پردیو خلکو باندې ظلمونه مه کوئ، له چا نه ځان لوړ مه بولئ. هغه خو دا نصیحت هم ورته کړی او دوی ولې نه مني؟ بالکل دا خو بس هغه د دوی غلطي ده. خو موږ ته هېڅ کار نه دی چې دوی ته یا سپکي وایو یا غلطې خبرې ورسي وکړو د پیغمبر په خاطر. دا راته ووایه چې ګټې څه شی دي د مسافرۍ او دا ستا د کار؟ مسافرۍ ګټې دغه دي. هغه پښتو متل ده چې یوې ګټي سلې څټي. نو دغه ده چې اوس هر کور کې اکثریت مسافر ده چې دي چې یوه کونډه انقلاب تېر سه کونډه یتیمان او د هر یو ته ورلغاړي چې دا مسافري برکت نه وای. حتی د وطن خلک خو چې شپه ورځ یوه کې هم نسي. خو یو خو ضرورت ده چې مثلا کونډې دې وښولې یا یتیمان دې هغه خو ضرورت شو صحیح شو. داسې خو به نه کېږي چې ته پیسې ورلېږې اول ته یو سړی په کال کې یو موبایل نوی کوي یا له تربره سره دعوا پې کوي سړی به پیسې لګوي یا دا ده چې په میاشت کې یو جوړ جامې ځان ته کوي. تا په پیسو به خو به دا کارونه نه کېږي. دغه کارونه خامخا کوي. خدای مې الحمدلله په حق کې ظلم نه ده؟ ظلم ده خامخا. موږ ته به الله پاک همدا لیکلي او دوی ته کېدای شي دغه اصلي نو الله پاک سهولت همدا لیکلي به وي که نه ځکه چې الله پاک خو هغوی ته هم باید هدایت د نیکۍ وکړي. خو ته څه نه ورته وایې چې و خلکو ګزاره کوئ مه کوئ داسې دا پیسې دلته په ونو کې نه دي شنې شوي. موږ وایو چې تعلیمونه او تعلیم دې وکړي نور د خیر هغه دې هم وکړي. دا خو یوه ګټه شوله چې مثلا پیسې لیږئ هلته هغوی پرې ګزاره کوي. نورې څه ګټې دي د مسافرۍ؟ د مسافرۍ خو نور داسې خاص ګټې نشته. مسافرۍ دا ګټه نشته. ما ته مخکې دوست سره مې خبره کوله ده ویل چې د مسافرۍ یوه ګټه دا ده چې موږ ډېر شیان زده کوو د دې ځای نه بیا وطن ته انتقالوو. په وطن کې مثلا موږ مخکې حتی داسې پاک تشنابونه نه لرل. اوس دلته مو چې ولیدل هلته هم داسې شیان جوړول. بالکل همدغه ګټه هم شته. حتی د تشنابو په لحاظ نه نور عادي د ټریفیک په هغه باندې هم چا چې دې ځای کې وخت تېر کړی او هلته یې وخت تېر کړی. هلته مقصد ډېر خلک موږ چې په چوټي لاړ شو غلط هم دوی بیا درته راکوسي چې سترګې دې نه وي وهلی به هم ته یې ګاډی ټکر. او د دې چې خلک چې کوم دي خارج کې مقصد اصول او قوانین هر څه زده وي. یوه خبره اخري خبره دا راته وکړه چې دلته چې زه ګورم افغانان حوصله کوي یو بل ته مینه محبت کوي. د موټر دغه ځوان مخکې راوستلم د موټر یې داسې په طبیعت چلاوه چې فقط ته به وایې چې دا سړکونه دی پکې لوی شوی دی که نه دی خو دومره به نه وي چې یعنې هم یې زده و او هم یې ډېر احتیاط کاوه. خو دا سړی که وطن ته لاړ شي په کابل کې بیا داسې په احتیاط یې نه چلوي. ولې؟ متل ده چې داب نه وي آداب نه وي. دلته په موږ به استادانو ویل چې په قلم دې وهو
که امتحان کې به نمرې کمې راکولې دلته کلم هم نشته خاص یو عکس ته ناخلي 3000 5000 1000 داسې جرمانې درکوي یوه جرمانه چې هغه کوي سړی ډېر سخت سیده لارې خو د ډب او ادب خبره خو طالبانو باره کې هم کېږي وایي هغوی هم غدي که نه داسې په اصطلاح خلک ترې ډارېږي نه نو هغوی ولې هلته ولې بېنظمي ده په کابل کې کابل کې هلته نشته دومره هغه توجه نه ورته کوي خلک نه هغه کوي بل لکه دې ځای کې خلاصېدون دی نشته نمبر پلیټ دی چې عمومي غټې کامرې په هر ځای کې لګولي نو په کابل کې له طالبه ته خلاصېدی شي بیا هلته خو بیا هم خلاصېدل کېږي دلته چې نمبر پلیټ دی واخیسته بیا نسي خلاصېدل چې کوم غلطي دي همغه یعنی مطلب دا دی چې هغه ساحه دا رقم ده که نه چې قانون نه پکې مراعات کېږي که نه ځکه خو ښه دا ده چې د موږ دا شیان چې زده کوو هلته عملي کړو که نه هو بالکل ایران صاحب مننه کوو او د ده ځینو خبرو زه حیران کړم د ده نظر په ځینو برخو کې زه ورسره موافق نه یم خو د ده نظر دی په دې هیله چې په وطن کې ډېر مثبت شیان موږ عملي کړو او منفي شیان خو مخکې مو واورېدل چې منفي دی خدای غرق کړي هو بالکل